السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د څ توري کې د څپلۍ موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. څ څپلۍ څپلۍ. دا څپلۍ دي. دا څپلۍ دي. زه تورې څپلۍ لرم. زه تورې څپلۍ لرم. د چارسدې څپلۍ مشهورې دي. د چارسدې څپلۍ مشهورې دي. زموږ د هېواد موچیان ښې څپلۍ ګنډي. زموږ د هېواد موچیان ښې څپلۍ ګنډي. ما اختر ته کالي، څادر او څپلۍ واخیستې. ما اختر ته کالي، څادر او څپلۍ واخیستې. د محمد څپلۍ څیرې شوې دي. د محمد څپلۍ څیرې شوې دي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغتونه چې په یاد متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. چارسده د پېښور یوه مشهوره سیمه. چارسده د پېښور یوه مشهوره سیمه. موچیان څپلۍ او بوټ ګنډونکي. موچیان څپلۍ او بوټ ګنډونکي. کورنۍ دنده. کورنۍ دنده. د څ توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د څ توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د څ توري کې مو درته 3 کلمې راوړې دي. لومړی به زه درته د تورو په شکل ولیکم، نورې به بیا تاسو ولیکئ. څاروي. څاروي چې کله موږ د تورو په شکل لیکو، لومړی څ، الف، ر، واو، ی. دا 5 توري چې موږ سره یو ځای کړو، څاروي کلمه ترې جوړیږي. څ، الف، ر، واو، ی. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو، څاروي کلمه ترې جوړیږي. نورې 2 کلمې څرمن، څادر. دا به تاسو د تورو په شکل ولیکئ. دوهمه برخه. د څ توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د څ توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د څ توري کې مو درته 4 کلمې د تورو په شکل راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. څ، الف، نون، ګاف، ه. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو، څانګه کلمه ترې جوړیږي. څ، الف، نون، ګاف، ه. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو، څانګه کلمه یا لغات ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې څوک، کڅوړه، څوکۍ. دا به تاسو بیا جوړې کړئ. ګرانو زده کوونکو، د څ توري کې مو درته د څپلۍ موضوع راوړې وه. هره جمله مو درته 2 ځله تکرار کړه. ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو د څ توري کې 3 کلمې راوړې وې. لومړی ما درته د تورو په شکل ولیکله، نورې 2 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه، او ورپسې مو د څ توري کې 4 کلمې یا لغاتونه د تورو په شکل راوړي وو. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د څپلۍ موضوع به مو خوښه شوې وي، او یاده موضوع په خپلو کورونو کې 10 ځله تکرار کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.